الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو قدرمند ورونو او خويندو، د رمضان المبارک په اخیری لسیزه کې اعتکاف سنتي مؤکد دی چې ډیر زیات فضایل او ثوابونه او فواید لري، او نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی دی. بی عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، چې نبی صلی الله علیه وسلم با د رمضان المبارک په اخیری لسیزه کې اعتکاف کوي، حتی توفاه الله، تر هغه وخته چې له دنیا یې سترګې پټې کړې او رحلت یې وکړ. ثم اعتكف ازواجه من بعده، داغه نه وروسته بیا د ده مبارکو بیبیانو په خپلو کورونو کې اعتکاف کاوه. د دې څخه هم د اعتکاف فضیلت او سنتیت معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی. او امام زهری رحمه الله د دې نه بعد یو ډیره ناشنا خبره کړې ده. هغه وایي عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف، وای دې خلکو ته عجیبه ده چې دا خلک اعتکاف څنګه پرېږدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، او نبی صلی الله علیه وسلم داسې و چې کله به یو فعل وکړي او عمل به یې کوي او کله به یې پرېښوي. په دې وجه یې پرېښودی چې زما پر امت باندې لازم نشي. وما ترك الاعتكاف حتى قبض، او اعتکاف تر هغه نه دی پرېښی تر څو چې له دنیا رحلت وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی دی، او نن سبا خلک اعتکاف پرېږدي، اعتکاف نه کوي. د دې خلکو پر حالت باندې ډیر افسوس دی او دې خلکو ته ډیره عجیبه ده. او بل حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان، کم څوک چې د رمضان المبارک په آخري لسیزه کې اعتکاف وکوي، کان کحجتین و عمرتین، داسې بسې لکه ده چې 2 حجه کړي وي او 2 عمرې کړي وي. دغه اعتکاف په دومره ثواب ورکول شي. او بل روایت کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل، هغه مبارک فرمایل من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کم څوک چې یوه ورځ اعتکاف وکړي د الله رب العزت د رضا په خاطر باندې، جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق، الله رب العزت به د ده او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه واچوي. خندق دومره فاصله ده په یو روایت باندې لکه د ځمکې او اسمان، بل روایت باندې لکه د مشرق او مغرب. الله به دغه خپل بنده د جهنم د اوره دومره لیري کې دومره فاصله به په منځ کې ورته واچوي. او علماو د دې څو فواید لیکلي دي، زه به مختصر هغه فواید هم تاسو ته بیان کم د ترغیب لپاره. اول دا چې الله رب العزت ته خپل ځان مجرم او ګناهګاره وروستل دي چې یا الله زه مجرم او ګناهګاره ستا په کور کې ناست یم، ما ته دا جرم راوبخښه. د دې سره امام عطار رحمه الله یو ډېره ناشنا خبره کړې ده. هغه وایي د معتکف مثال داسې دی لکه یو سړی چې د باچا پر دروازه باندې کښېني او وایي چې تر څو دا زما مقصد نه وي راپوره کړی زه نه ځم. نو که 2 ورځې د باچا دروازه ور وټکوي او ورته ناست وي، نه ځي، نو باچا به یې مقصد ور پوره کړي. نو رب العزت خو رحمان او رحیم ذات دی. نو چې یو انسان 10 ورځې د الله په کور یعنی مسجد کې او دا شان زنانه په کورونو کې الله ته ناستې وي او دا خواست ورته کوي چې یا الله زموږ جرم او زموږ ګناهونه راته معاف کړه او بخښه راته وکړه، نو څنګه به الله دوی ته عفو ونه کړي؟ الله رب العزت به ګناهونه ور معاف کړي او درجې به ور بلندې کړي. او دویم دا چې د دنیوي شغلونو څخه
انسان ځان فارغوي او رب لا یزال ته خپل ځان تسلیموي. دا معظمه فایده ده چې د دنیا له مشاغلو خلاصې، له کارونو خلاصې، هغه نه دې ځان فارغ کړی دی او خپل رب ته دې ځان تسلیم کړی دی. درېیمه فایده ده چې په اعتکاف کې ستا ټول وخت او ټول بدن د الله په عبادت کې مشغوله وي. دا 10 ورځې او 10 شپې ټول ستا په عبادت کې تېرېږي. ځکه په مسجد کې ناست، د الله په کور کې ناست، که هیڅ ذکر و اذکار نه کوې هم تا ته ثواب درکول کېږي. نو دا ستا وخت ټول په ثواب او عبادت کې تېرېږي. او څلورمه فایده دا چې معتکف ته په هر حال کې دومره ثواب ورکول کېږي لکه دی چې په لمانځه باندې ولاړ وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د لمانځه په انتظار وي هغه داسې دی لکه په لمانځه چې ولاړ وي. د لمانځه کوونکو ثواب ورکول کېږي. نو دا ځکه چې په مسجد کې انتظار کوي. نو په مسجد کې چې یو انسان 10 ورځې اعتکاف کوي، دا 10 ورځې او شپې دا رقم لکه په لمانځه چې ولاړ وي، د لمانځه ثواب ورکول کېږي. او پنځمه فایده ده چې معتکف په هر حال کې د الله رب العزت په کور کې د شیطان څخه خپل ځان ژغورلی شي. د الله کور ته شیطان نه ورځي او نه ورباندې غلبه کولی شي. نو په دې خاطر باندې دی د شیطان د وسوسو، د شیطان د فریبو او دوکو څخه خپل ځان محفوظولی شي. او شپږمه عظیمه فایده دا ده چې معتکف په هر حال کې د الله رب العزت په کور کې د نیکانو او صالحانو سره صحبت او مجلس کوي. ځکه چې په مسجد کې د الله ملائکې وي او د دې ملائکو سره ستا صحبت او مجلس وي، یو ځایوالی وي. او هغه فارسی یو بیت دی: مجلس صالحان ترى صالح کند و مجلس طالحان ترى طالح کند. د صالحانو مجلس به د صالح کی، د نیکانو مجلس به د نیک کی، د بدانو او غلطو خلقو مجلس به غلط انسان او بد انسان در نه جوړ کی. نو ستا مجلس د نیکانو، صالحانو او ملائکو سره دی، د هغو سره یو ځای والی دی په مسجد کې. او دا رقم زنانه چې په کور کې د اعتکاف دپاره کم ځای انتخاب کی، هلته هم ملائکې ورځي. نو الله به تا څخه صالح جوړ کی. نو چې کله ته صالح سوې د دنیا او آخرت کامیابي دې په برخه ده. اومه فایده ده چې په اعتکاف کې دغه معتکف د الله قرب او محبت حاصلولی شي. او اتمه فایده ده چې معتکف په هر حال کې د الله په کور کې، یا زنانه چې په کور کې اعتکاف کوي، په خپل مخصوص ځای کې د جګړو څخه، د شکنځلو څخه، د ګناهونو څخه، د بدو ردو ویلو څخه خپل ځان ساتلی شي. اوس که معتکف په اعتکاف کې نه په خپل کور کې، په بازار کې، په بل مجلس کې وي، زنانه دغه رقم په نورو کارونو سره بوخت وي، نو ګناهونه به هم ورنه کېږي، بد رد به هم ورنه ویل کېږي، او جګړې او جنګونه به هم ورنه کېږي. نو معتکف د دې شیانو څخه محفوظ دی، ځان ساتلی شي. څومره عظیمه فایده ده. نهمه فایده ده چې معتکف د ملائکو سره او دا شان د نورو صالحانو خلقو سره مشابهت پیدا کوي. ځکه چې ملائکې 24 ساعته د الله په تسبیح باندې او په تقدیس باندې او په عبادت باندې بوخت او مصروف وي. نو ته هم دغه 10 ورځې چې تیرې، نو دا ستا وخت ټول په عبادت کې لیکل کېږي. نو ستا مشابهت پیدا سو د ملائکو سره. نو ستا چې د ملائکو سره مشابهت پیدا سو، الله به درته جنت درکړي. لسمه فایده ده چې معتکف په هر حال کې د الله په انوارو او برکاتو کې هغه ورته حاصلیږي. که په مسجد کې وي او که زنانه د کور په یو کنج کې په یو ځای کې وي اعتکاف کوي، د الله انوار او برکات او فیوزات پر دوی باندې کېږي. څومره عظیمه فایده ده. 11مه فایده ده چې معتکف دغه اعتکاف کوونکی د اعتکاف په شپو کې شب قدر حاصلولی شي. دغه اعتکاف د شب قدر حاصلولو لپاره بهترینه او واحده لار ده. او د شب قدر فضایل به انشاءالله بیا بیان کو چې هغه څومره فضایل لري. نو دا خو معلومه ده چې دغه شب قدر په د اخري لسیزه کې ده. نو چې ستا دا وخت ټول په عبادت کې لیکل کېږي، ستا په نصیب به شب قدر هم سي، لیلة القدر به دې په برخه سي. بس دغه یوه فایده هم کفایت کوي د مسلمان لپاره. او 12مه فایده دا چې دغه معتکف د اعتکاف په وجه د الله رب العزت میلمه دی، دغه په کور کې دی.
نو د الله رب العزال تر رحمت به لاندې ګزاره کوي، د الله رحمتونه به ورباندې کېږي او د الله رحمتونه هغه بې حسابه دي. او آخري خبره دا چې امام عطار رحمه الله فرمایي فهو اشرف الاعمال اذا كان عن اخلاص. اعتکاف په ټولو اعمالو کې اشرف او شریف ترین عمل دی، خو دا هغه وخت چې کله په اخلاص باندې وي. نو مسلمانانو ورونو دا یو کوشش وکړئ، مسلمانانو خویندو خپل نیتونه اصلاح کړئ، خاص د الله رب العزال د رضا لپاره اعتکاف وکوئ. نو الله رب العزال به دغه برکتونه پر تاسې کښېږدي او دغه ثوابونه به درکړي او دا ټولې فایدې به تاسو ته حاصلې شي. الله رب العزال دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.